बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 24 इवोल्यूशन चैप्टर में शुरू कर दे पदी की टॉपिक है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इवोल्यूशन के बड़ा टॉपिक چې تاسو له हेल्प درکې دا یو آیډیا دا زبدوما چې دا یو تیوري دا تیوري موږ چاره کړی و جیمز هرټن ټیک شو په 1700 کې لګبګ دا تیوري چې دا هغه پیش شوی دا تیوري موږ د سوې د دې ډیفینیشن باندې ځان پوه کې دا تیوري به همیشه تاسو ته چې یاد شي The idea that Earth's past can be understood by studying its present geological process. لکه اوس مکه دا مونږ د دې ځمکې د خدوخال مونږ سټډي کوو مونږ عام ځمکه ګورو مونږ چې د فارست ګورو دا غنې علاوه سمندر ګورو لیک ګورو ریور چې هغه ګورو مختلف ګټو باندې چې ریسرچ کوو مونږ وایو چې په پوخا زمانه کې دا زوینه د کوم نمونه چې ما من شو دا څنګه نو د پاست پته به مونږ ته لګي کله ولګي کله چې مونږه پریزنت سچويشن سټډي کو د ځمکې جیولوژیکل پروسس مونږه سټډي کو چې په دې ځمکه کې سره باندې لکه د دې ځمکې په باره کې تو سټډي کې پاست سټډي کې نو دا غیر لپاره به تو پریزنت سچويشن د دې ځمکې سټډي کې د یونیفارمیټیرینیزم وي نو جیولوژیکل پروسس چې دی هغه به مونږه پریزنت ډے سچويشن کې مونږه سټډي کوو دا جیولوژیکل پروسس مونږه څه ته وکړي دا جیو چې دی مونږه ځمکې ته وایو لوجیکل مختلف ریجن چې دی ویل کیږي نیچرل ایونټس اینڈ ایکشن جیولوژیکل پروسس دا دی مونږ نیچرل ایونټ چې دی هغه سټډي کوو نیچرل ایونټ څه ته وایي دا نمونه باندې چې دی ډیسکس کوم تاسو ته پته ولګي دا نیچرل ایونټ چې کوم مونږ سټډي کوو نو مونږ د پوخانی ځمکې باره کې چې دی پته ولګي په پاست کې په دې ځمکه باندې چې دی څه چل شو او دا کوم نیچرل ایونټ چې دی د افیکټ سری چې شیپ د ارث فزیکل سټرکچر اینڈ لینډسکیپ چې دا د ارث کوم فزیکل سټرکچر چې دی مطلب کاغه بدی کاغه غټی دی کاغه غرونه دی پاغه باندې اثر پرې باسي دا نیچرل ایونټس او دا غینه علاوه لینډسکیپ او د مختلف ایکوسیستم مومنت کې چې د انټریکشن چې دی هغه جوړي نو بده کې اولنه دی ویدرینګ موسم بدلیدا موسم بدلیده چې دی هغه په ځمکه باندې خپل اثرات چې دی هغه پریدي ک عام روزمره جون کې تاسو ګورئ موسم بدلیده چې دا واوري راولي باران راولي دا غیر چې دی سیلابونه وغیرہ دا راځي نو دا څونه نقصانات کې نو د دغه سیلابونه چې کوم راغلي د موږ سټډي کوم د پته لګي چې د کم نقصانات چې دی هغه کړي د موږ ډیپ د ځمکې تلاړ شو د سیلاب ځان سره هر سره چې دی هغه راوړي ایکوسیستم باندې دی اثر خامخا پریدي دا غیر علاوه ایروجن چې زموږ سره نیچرل فورسز دي کاغه هوا دا کاغه وبدي نو دا غي سره د سایل د کم سرفیس چې دی د خاور د ذرات دی او سره الوزي د موږ ایروجن وایو دا نیچرل ایونټ او دا جیولوژیکل پروسس دی او دا په دې ځمکه باندې خپل اثر چې دی پریدي دا غره نو پلیټ ټیکټونکس موږ دا وایو چې په دې ځمکه کې زموږ سره پلیټس دي هغه موومېنټ کوي نو دا غیر وجه بیا سره راځي ارتکویک زلزلې چې دی هغه راځي بل زموږ سره والکانیک اکټیویټي دا والکانیک اکټیویټي موږ دې ته وایو چې زمکه کې د نړۍ شه فورسز دي مطلب ګیسز دي هغه ګیسز په زمکه کې ځان کمزور زی ګوري چې با کمزوري زی باندې روزي بل چې د ګرمایشي پکې نو دا غي د وجه نه چې د زلزلہ راشي یا چې د لاور روزي دا لاوه چې دا چې کله د تشبیشا چې ته مونږ وایو دا چې کله د غرون نه د زمکه نه روزي نو د دې نه چې بیا زمون سره چې د غټي جوړيږي دغه د مونږ والکانیک اکټیویټي وایو بیا زمون سره سیډیمنټیشن ده سیډیمنټیشن موږ دې ته وایو چې برس زوم سره لیک ته یا ریور دی سیډیمنټیشن ډیپوزیشن مطلب دا یو لیک ته یا زوم سره ریور دی دا غي په دې ویخ کې زوم سره سسیزونه چې دی هغه جمع کیږي دغه د موږ سیډیمنټیشن وایو ټیک شو بیا زوم سره دغه دی ډیپوزیشن موږ دې ته وایو چې یو لیک ته پاکي وبډیر شوی دا لیک د اوبر رواني شوی د ریور د اوبر رواني شي او لیک ته چې دی وګورځي مطلب یو جیل ته اولې دی نو د جیل په دی ویخ کې دا سيزونه چې د جمع شو ډول چارو ډول ریور چې دی راوړو د موږ ډیپوزیشن وایو بل زمو سره میټامورفیزم موږ د وایو چې کله ټمپریچر ډیر زیات هاي شي او د غټو سټرکچر زموږ نه بدل شي دا غنه چې د شګه جوړ شي یا زموږ سره چې خاور جوړ شي دغه ته موږ میټامورفیزم وایو راک فارمیشن ها وز دا ټول پروسس چې کی دا زموږ سره سلوي دا ګریجوالي یا زموږ سره ډیر زیات چې دی تیزي کټاستروفیک دا بیا چې د زموږ سره تباہی راولي اینڈ شیپینګ ارث سرفیس او د زمکه کم سرفیس چې دی هغه باندې خپل اثر چې دی هغه پریباسي نو یونیفارمیټیرینیزم اصل کې موږ دې ته وایو چې د زمکه موجوده خدوخال سړی کې نو تبا پوخانی وختونه چې دی پوخانی وختونه سړی کې چې په زمکه باندې څنګه حالات نو تبا پریزنت ډے سچويشن چې دی هغه سړی کې دغه یونیفارمیټیرینیزم
دغه آیډیا وا جیم هټن چې هغه ورکړی و به دې کې بیا جیولوجیکل پروسس دي او د غیر وجنه د ارث فزیکل سټرکچر چې دی هغه بدلیږي کله دې کې څه کنفیوژن یا سم مسټیک شوی نه تاسو چې کمنټ کې سی کوي نور مګر ضرور شیر کړئ ثانک یو ډیر مننه